د خوست ولایت امنیتي او کشفي ارګانونو چارواکي وایي د تیرو 10 ورځو په لړ کې 9 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي چې له ډلې 3 کسان د قتل 15 د غلا او یو د نشهیي توکو پلورونکی چې 100 کیلوګرامه نشهیي توکي هم ورسره ونیول شوی او همداشان د غلو له منګلو یو اراده کارله ډوله موټر هم خلاص شوی. خوست امنیه قمندان محبوب شاه قانت وایي چې په دې وروستیو کې ولسوالیو ته د ستونزو د حل په موخه سفرونه پیل کړي دي. خوستي ولسونو ته د امنیت په برخه کې پوره ډاډ ورکړ او له خوستوالو یې غوښتنه وکړه چې د امنیت د لا ښه کېدو لپاره د له امنیتي منصوبینو سره همکاري وکړي. د ولسوالیو سفرونه مو کړي دي الحمدلله. وخت په وخت موږ ولسوالیو ته رسیدګي کړي دو. د هغې جملې نه د غلاندو ورځو کې موږ بې واورې سفر لرلو 4 ولسوالیو ته. د هغې جملې نه د خوست ولایت صبریو باکو جزی میدون همدارنګه د علیشیر ولسوالي په دویمه ورځ بیا موږ سفر لرلو سپیره دوامندو ندرشکوټ اسماعیل خیل ولسوالي او بله ورځ مو د قلندر ولسوالي. نو داسې سفرونه موږ کوو او شپې هم د بېګا شپه موږ ګزمه والیدو. زه خپله په ګزمه کې موجود یم الحمدلله. یو کور ته څوک لوړ وو د لټکو په صحرا کې د طالب په جمعه کې چې کله موږ ته راپور راغلو موږ خپله مخابره تعقیبوله. هغه مخابرې والا ملګري غږ وکړلو چې د کور ته څوک لوړ دي. بیا موږ ورته وویل چې د موږ نمبر ډایرکټ ورکړئ چې موږ د کور والا سره تماس ونیسو. د کور والا سره تماس ونیولو. بیا کور ته ورورسېدلو دروازې ته ودرېدو کاس مو وبوسلو. هغه چې کله موږ ته خبره وکړله چې دلته څوک راغلي وو په شخصي ټوډۍ کې راغلي وو په د طالب په نوم راغلي وو موږ څه غوښتنې کړلې. نو موږ الحمدلله هغې ته چې کله ورسېدلو خلک خو اگر چې په صحرا کې نه وو خو هغه کور والا ته مو دا اطمینان ورکړلو چې تاسو مطمئن اوسئ مجاهدین ملګري تاسو په خدمات کې دي. شپه او ورځ دا به تاسو انشاءالله فریاد و وري تاسو ته به ځوان رسوي. بلخوا هغه تن چې موټر یې له غلو څخه خلاص او بیرته ورته وسپارل شو له اسلامي امارت یې مننه وکړه. 12 ورځې مخکې زمونه موټر غلو بوولی و د شپې په 3 بجې راوختي وو کور ته او مجاهدین نه مو ډېره مننه چې دی په خپل ټایم دا خلک ونیول او سزا یې ورسول. مې دا هغه ده چې مجاهدین چې دا خلک چې دي دا په دا کلي کې په دا ښار کې دې خلکو نه خلک ډېر په عذاب دي. دې ته باید شرعي سزا ورکړی شي په خپله سزا ورسېږي. د خبري کانفرنس په وروستۍ برخه کې هغه موټر چې د غلو څخه د اسلامي امارت مجاهدینو نیولی و خپل خاوند ته وسپارل شو.